په دې لیدنه کې د بلخ مرستیال والي په اقتصادي وده او د کارموندنې په برخه کې د کورنیو صنایعو د ټینګار په ترڅ کې وویل چې د دغو صنایعو پراختیا او پیاوړتیا نه یوازې د کورنیو اړتیاو د پوره کولو لامل کیږي بلکې په سم مدیریت سره پلان کول دا کولی شي د وړو صادراتو لپاره یوه ښه زمینه چمتو کړي. هغه زیاته کړه چې د کورنیو صنایعو په پیاوړتیا سره به په ډیرو برخو کې به پر ځان بسیا کیدو سربیره ګاونډیو هیوادونو ته هم صادرات وشي. دیدن به یه فامریکا در ولایت بلخ دیدن میکنیم انشالله بسیار خوشحال شدم. مردم بسیار میگذره کرده و بسیار مصرف کرده واقعا قابل قدر است این مردم و تا این حمایت کرده شوه و لایق جای حمایت کردن هم هست. د بلخ ولایت د خوړو او درملو ریاست رئیس د هیواد د صنعت او تولیداتو د اهمیت په اړه خبرې وکړې او د فابریکو د تولید او فعالیتونو بهیر یې د دغه ریاست له معیارونو سره سم بیان کړ. ما میتوانیم که اونایی که استاندارد نیست به خاطر نامبردگی تولیدات داخلی اونا کار میکنه اونا رو ما شناسایی بکنیم و اونا جزا داده شوه و کسایی که واقعا کار میکنه به خاطر نامنیکی تولیدات داخلی و اونا رو ما رشد بدیم. په ورته وخت کې د تولیدي فابریکو مسؤلین ټینګار وکړ چې حکومت یې ملاتړ وکړي د تولید ظرفیت به لوړ شي او دغه فابریکې به د هیواد د اقتصادي ودې یو مهم سرچینه شي. ما مشکلات دیگه نداریم، فقط مشکلات زمین داریم. یکی دوم دیگه ما دیگه مشکلات همی داریم که فقط همین مواد خام ما محصولش معاف شود که ما در خود کفایی برسیم. مشکلات ما همی بود که بر از نا گفتیم که بر ما مثلا اینی قالین 200 متری کلان است در افغانستان در 4 طرف همسایه‌های ما شما این قالین کلان کسی نداره. انشالله یک کیفیت جنسیت بالاست. ما میخوایم که همین قالینای ما سودا شه ما کارگر اضافه تر میکنیم. کارگرم کار پیدا میشه بر ما بازار پیدا میشه ما همین کاروبار همگی خوب میشه. د یادول وړ ده چې د بلخ مرستیال والي په دې موده کې له 80 زیاتو فابریکو څخه لیدنه کړې ده. د دې لیدنې په ترڅ کې د دغو تولیدي فابریکو ګڼ شمېر ستونزې څېړل شوي او د حل په موخه لازم تدابیرونه نیول شوي دي.